وی دا خو څه خبره ده مولوي صاحب، دا خو سنت دی. سنت د چا سنت دی؟ سنت د چا سنت دی؟ لږ ودرېږه ته لږ سوچ وکړه، سنت د چا سنت دی؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. دا وړه خبره ده. د دې نه بل غټ وعید شته دی چې کوم سړی سنت نه کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما د شفاعت نه به محروم په میدان محشر کې. زما شفاعت هغه ته نه حاصلې، زما سنت یې نه دي کړي، ما سره وفا نه ده کړې، نو دی به زما د شفاعت نه چې دی دا به محروم ګرځي. دا سړی موږ خو په تمه یو چې میدان محشر به امام الانبیاء به سفارش کوي، مونږ به د سفارش د لاندې راځو، زمونږ به سفارش کوي. نه دقه سړی به د نبی علیه السلام د شفاعت نه محروم وي چې دی سنت نه کوي. دا خو د امام الانبیاء، دا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت، قربان د صحابهونه.